زه هر افغان ته د اختر مبارکي وایم، زاړه او ځوان ته د اختر مبارکي وایم. که په اسیا که افریقا که امریکا کې اوسي، هر مسلمان ته د اختر مبارکي وایم. سلامونه سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته. الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او ساتمنده واوسئ. لوی اختر مو ډېر زیات مبارک شه. طاعت او عبادات مو د الله جل جلاله په پاک دربار کې قبول او منظور شه. درنو لیدونکو، په دې لوی اختر کې سفر لرو د پکتیا ولایت ځاځي اریوب د منډیر پارک په طرف. تاسې هم راسره واوسئ. په دې سفر کې او د دې سفر ښکلي انځورونه، ښکلي تصویرونه به له تاسو سره شریکوو. تاسې هم راسره تر پایه ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، په دې سفر کې مو یوه ډېره لنډه برخه اشپزي ته ځانګړې کړې ده چې دلته به د ځوانانو پخلی وي، ځوانان به پخلی کوي. نو دا چې اشپزان هم راسره تر څنګ ناست دي، د دوی نه به یې په اړه معلومات واخلو. حسن خیل اشپز او نعمت الله زعفران اشپز تر څنګ راسره دي، د دوی اشپزي به ګورو. او تاسې ګورئ دومره تعلیم مو ښې دي چې یو مایي مو هم لاسته راوړ په همدې اشپزي کې. نو د دوی نه به پوښتنه وکړو، هر څه نه مخکې خو دې سلامونه ورته ورسېږي. که لیدونکو سره هم روغبړ کوئ، کامل خدمت کې. وعلیکم سلام. تا ته هم هرکلی کوو چې راغلې زموږ اشپزي ته. نو بس اشپزي ده روانه ده په مخه. نو دا راته وایي چې تاسو خو اشپزي کوئ، څه راته پخوئ؟ د پیازه به درته پخه کړم. د پیازه ځکه دلته د وړکو ډېرې فرمایش ورکول چې د پیازه به جوړه کړو. د پیازه ښه خوندوره هم راځي او ښه خوند هم کوي. ښه، دا د پیازه مو له کوم ځای نه را زده کړله پخلی؟ د پیازه خو هم په سفر کې زده کړې ده. هو، دا خو ډېره خاطره، لویه خاطره به وي د یو انسان دپاره. ښه، نو په دې کې څه پکارېږي؟ کوم مواد پکار دي چې تاسې پکې استعمال کړئ؟ دې کې پیاز ډېر استعمالیږي او بانجي استعمالیږي، اوږه داسې مساله استعمالیږي او دغه شیان کې استعمالیږي. ښه، تاسې اوس غوښه پرې کوئ که نه؟ هو، موږ غوښه جوړوو، تیاروئ. ګیم تیاروو ذاتي. بعد هغه نه بیا څه کوئ؟ بعد هغه نه داسې نیمه ګنټه به ورته وګورو، نور بیا شروع ورته وکړو، بسم الله به ورته تیاره کړو. څومره وخت کې پخېږي؟ یاره داسې نیمه ګنټه کې تیارېږي. ښه، نیم ساعت کې؟ نیم ساعت کې. ښه، نو درنو لیدونکو، تاسې راسره واوسئ. د دې پخلي لنډې ویډیوګانې به له تاسو سره شریکوم، ملتیا هم وکړئ. درنو لیدونکو، پخلی مو هم آماده که، ورته منتظره یو نیم ساعته پورې تر څو پوخ شي. او اشپزان مو هم هغلته مصروفه دي په پخلي باندې. موږ به هم ډېر وخت نه نیسو. ومې غوښتل چې دلته غر ته راوخېږم، د نښترو څنګ ته راشم او لږ همدلته سیل وکړو. او تاسې وینئ چې ډېر خلک هم راغلي دي او ټول روان دي د منډیر پارک په طرف. نو مونږ هم هدف هماغه ځای دی، هغلته به ځو، د هغه ځای پارک نه به خوند اخلو. تاسې هم راسره ملتیا وکړئ، زموږ سفر ادامه لري. تر پایه راسره
واقعا ډېره ښکلې هوا ده، ډېر ښکلی موسم دی او دا غر سر ته چې یو انسان راوخیځي نو دا ټول ځایونه داسې د مځکه چې ورته هوا راښکاره شي او تک شین وي، بیل خوند لري. واقعا چې ډېر ښکلی موسم دی. نو په دې ښکلي موسم کې به له تاسو سره یو دوبیتي شریکه کړم، تاسو ټولو ته به یې ډالۍ کړم چې د ښکلا وختونه راولي وطن ته، د ښکلا وختونه راولي وطن ته، د رڼا وختونه راولي وطن ته. پاکه ربه خوشحالي مو کور په کور کړې، پاکه ربه خوشحالي مو کور په کور کړې، د خندا وختونه راولي وطن ته. درنو لیدونکو، همداسې د سفر په ادامه کې مو غوښتل چې یوه ځانګړې لوبه جوړه کړو. ډېره ښکلې لوبه به وي، ډېره جالبه لوبه به وي. تر اوسه مو نه ده شروع کړې، تاسې هم راسره واوسئ. او لوبه مو هم دا تیږه اچولو لوبه ده چې دوه ډلې لرو، دوه ګروپه دي چې د دوی ترمنځ به لوبه ترسره کیږي. تاسې هم راسره واوسئ چې کومه لوبه ګټونکې کیږي. لوبه د A ګروپ نه شروع کیږي چې سرتیمان به یې راځي اول او تیږه به اچوي. درنو لیدونکو، بالاخره د تیږه اچولو لوبه مو په دې تمام شوله چې A ګروپ وګټله او B ګروپ جنجال شروع کړ چې تاسو پکې غالۍ کړي دي. خو خیر، لوبه خلاصه شوله، سفر مو دوام لري. میده میده به ځو د منډیر پارک په طرف. تاسې هم راسره اوسئ. بیا هم سلامونه درنو لیدونکو. بالاخره خپل هدف ته مو ځان راورسو، هغه ځای چې موږ په خپل هدف کې ټاکلی وو، یا د ځاځي اریوب پارک او یا هم ډېری خلک ورته د منډیر پارک وایي. درنو لیدونکو، راغلم او واقعا ډېر خوندور ځای دی او د مخکې نه ډېر تغییرات پکې راغلي دي او د شپې خو ډېر سهولتونه دي. همداسې خیمې ورته جوړې شوي دي، څراغونه ورته جوړ شوي دي، خلکو لپاره ډېر زیات سهولتونه جوړ شوي دي. نو زه هم دا چې بیروبار ډېر زیات و، خلک ډېر زیات راغلي وو، ومې نشو کولی چې وخت ته ځان راورسوم د خپل موقعیت ته، خپل ځي ته. خو بیا هم شپه ناوخته ده، هغه خپل زحمت مو وباسو تر څو خپل هدف ته ځان ورسوو. نو راغللو همدلته ځاځي اریوب پارک ته، همدلته به یو
نورې برنامې به هم تاسو ته ثبتوو. تاسې هم راسره ملتیا وکړئ. د دې ځي په اړه د دې ځي نوي تغییراتو په اړه به له تاسو سره خبرې اترې کوو او د دې ځي مسؤل به هم راسره وي. راسره واوسئ. درنو لیدونکو، د سفر په ادامه کې اوس راغللو همداسې د انجینر صاحب ترڅنګ چې د همدې منډیر پارک په اړه به د دوی څخه معلومات اخلو او دا چې دلته د نوې طرحې نوې پلانونه شروع سوي دي او کار پرې شروع سوی دی او دا چې ډېر کم وخت کېږي چې په دې طرحه باندې دوی کار شروع کړی دی، نو ډېر سهولتونه یې رامنځته کړي دي په دومره کم وخت کې. او آفرین دی وي بیا هم چې دوی دومره کوشش کوي، زحمت باسي خپل وطن ته خپل ولس ته. او دا چې تغییرات ما مخکې هم له تاسو سره شریک کړل، نور معلومات په اړه نورې پوښتنې یا معلومات به له دوی څخه اخلو. تاسې هم راسره واوسئ راغلئ خپرونې ته. که لیدونکو سره روغبړ کوئ، کامرې مو په خدمت کې دي. ډېره مننه ارمان صاحب، خدای مو راوله. د لوی پکتیا حجرې ته راغلي یاستئ او په دې ښایسته هوا کې او په دې ماښامي کې موږ تاسې ناست یو د دې پارک او د دې ښایسته ساحې له هغه طبیعي هوا څخه خوند اخلو. زه نبي زیارمل یم، د کټوازي ګروپ او کمپنۍ د دفتر رئیس. تاسو ته څنګه ښکاري دا ځای؟ ښکلاوې زه خو اصلا له اختر نه 23 ورځې وړاندې رالم، دلته مو عملا کار شروع کړو. بیا په دې 23 ورځې کې تقریبا 3 ځله بیرته کابل ته تللی یم خپلې کورنۍ ته، او نورې 23 ورځې مې د تاسې او د ټولو درنو هیوادوالو دپاره په خدمت تېرې کړې او تاسې عملا وینئ دا رڼاګانې او دا ښایسته فضا. موږ همدلته موجود و، کار مو کوو او اوس هم عملا لګیا یو کار. موږ او تاسې ځوانان که هر یو په خپله برخه کې کار وکوو، زحمت وکوو. لکه نن چې تاسې څنګه له کابل نه راغلي یاستئ، تقریبا 5-6 ساعته لار ده، نو حتما په لار کې سړی ستړیږي، پازابیږي. تاسې دا ستړیا په ځان باندې منلې او دلته د دې ښایسته ساحې ګزارش جوړوئ، راپور جوړوئ. تاسې په خپله برخه کې مسؤلیت ادا کړی، داسې موږ هم په خپله برخه کې غواړو مسؤلیت ادا کړو، نور ځوانان هم په خپله برخه کې مسؤلیت ادا کړي، نو موږ تاسې به یو پرمختللی آباد او اوسه افغانستان ولرو. بلکل همداسې ده. زه دا راته ووایئ چې په کومه طرحه چې تاسو اوس کار شروع کړی دی، د دې څومره پلانونه تر اوسه تطبیق شوي دي او څومره پاتې دي؟ لومړی خو اړینه دا ده چې موږ د دې پارک د قرارداد په اړه باندې یو مختصر معلومات درکړو. د افغانستان اسلامي امارت سره موږ د یو طرحې له لارې چې هغه د دې ساحې دپاره د یو ماسټر پلان حیثیت لري، یو طرحه مو سره شریکه کړه او د 12 کالو دپاره دا پارک دوی موږ ته په قرارداد راکړو. په دې 12 کاله کې به موږ دولت ته هر کال 2 میلیونه افغانۍ هغه مالیه ورکوو او په دې ساحه کې 200 میلیونه افغانۍ په شخصي سرمایه ګذاري موږ پانګونه کوو. هغه پانګونه به د دې پارک په هغه اساسي برخو کې کیږي چې یوې احیای حیات وحش ده او یوې احیای جنګلات ده او د دې ترڅنګ احیای ایکوسیستم طبیعي ده، ترڅو د دې ساحې هغه طبیعي کوم موجودیت چې دغه په خپل حال باندې وساتل شي، بلکې د هغې د حفاظت او د لا تقویت لپاره کار وکړو. او د دې ترڅنګ موږ غواړو په دې سختو اقتصادي شرایطو کې د هیوادوالو دپاره د کار زمینه برابره کړو. د دې لارې دلته هیوادوالو ته کاري زمینه برابریږي. په عین وخت کې موږ دلته د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو، د بېلابېلو فرهنګونو، د بېلابېلو ژبو ترمنځ د افهام او تفهیم زمینه برابره. په مجموع کې موږ دا بحث د افغانستان د یوې نقطې، د یوې عضوې په توګه، د بدن د یوه غړي په توګه د یوې ښایسته ساحې د بنیادي جوړولو ده چې هغه به موږ په 6 کاله کې په تدریجي ډول سره تطبیق کړو، ځکه هغه کومه برنامه چې دغه په تدریجي ډول باندې د تطبیق وړ. دلته د اوبو ډېر لوی مشکل ولو، بیا موږ وړاندې په غره کې یو چینه پیدا کړل، همغه نه مې د پایپونو له لارې اوبه انتقال کړې، 3 انچه اوبه راځي، خو دلته اوبو ته ډېر زیات ضرورت ده. موږ په یو 2 نورو چینو باندې هم کار کوو ترڅو هغه اوبه مکملې ورسیږي، ځکه که دلته موږ برمې وږو یا کوهي وږو، دلته د ځمکې هغه په داخل کې چې کومې اوبه دي هغه وچیږي او بیا د دې ځنګل او د چمن
د وچېدلو باعث کېږي. نو د اختر دپاره هغه کوم میلمانه چې راتلو موږ په دې 4 ورځې کې ډېر زیات کوشش په دې وکړو چې ډېر زیات امکانات ایجاد کړو. خو چون وخت ډېر تنګ و، وخت ډېر کم ولو، موږ فکر وکړو چې د دلته راتلونکو میلمنو د یو 50% دپاره امکانات آماده کړای سو. لنډې طریقې وخت ولو او په لنډ وخت کې زر برابر شي. بالکل. دا چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کوئ، خو دلته د خلکو ونډه څه ده، دنده څه ده، مسؤلیت څه دی، څه باید وکړي او څه ونه کړي؟ دلته د خلکو بخښنه غواړم، د خلکو دنده 2 دندې دي. یو د دغه ولسونو دنده ده چې په دې ساحه کې نږدې اوسېږي، او یو د ټولو هیوادوالو جمعي دنده ده. د دغه نږدې ولسونو چې په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې اوسېږي یا په پکتیا کې اوسېږي، همدا ولسوالۍ چې تر ګردیزه پرتې دي، د دوی دنده همدا ده چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه د بېلابېلو ژبو، د بېلابېلو فرهنګونو، د بېلابېلو فکرونو خلک راځي. دا د دوی میلمانه دي، دا د دوی حجرې ته راځي. پکتیا د ننګ او د میړانې او د حجرې او د جرګو وطن ده، او دا د تاریخ په اوږدو کې یو لوی بحث پاتې سوی. دوی ته پکار ده چې له دا راتلونکو میلمنو سره ډېر احترامانه برخورد وکړي. دومه خبره دا ده چې جمعي بحث د ټول هیواد د اوسېدونکو دا ده چې دا د موږ تاسې مشترک کور ده، دا د افغانستان یو ملي پارک ده. دلته د راتګ په وخت کې دوی باید کوشش وکوي چې یو نیالګي ته ضرر ونه رسوي چې مات سي، کوشش وکوي چمن ته ضرر ونه رسوي چې زیانمن سي، کوشش وکوي چې دلته راځي کوم خواړه خوري یا کوم څه استفاده کوي هغه په داسې یو مناسب ځای کې واچوي چې د پارک د ښکلا د له منځه وړلو باعث نه سي. او نظافت باید مراعات کړي. موضوع ده چې خلک باید ورته متوجه وي. نو دا چې انجینر صاحب اوس که پیام هم له تاسو وغواړو نشئ ویلی، ځکه تاسو په همدې خبرو کې هم خپله غوښتنه شریکه کړم، خپل پیام شریک کړی. مننه ډېره زیاته، بیا هم کور مو واده چې موږ سره مو خبرې اترې وکړې. درنو لیدونکو، د ځاځیاریوب په اړه مو همدې منډیر پارک په اړه مو لږ معلومات له انجینر صاحب څخه راواخیستل. نورې خاصې برنامې هم لرو. زموږ نن ورځ برنامه به په همدې ځای پای ته رسوو. نو سبا ورځ به هم همدلته یو نورې برنامې به هم تاسو لپاره جوړوو. تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ او زموږ ټولې برنامې وګورئ. تر بلې خپرونې ټول ته ښه وخت، ښې چارې. د الله په امان.